د قرباني برېښنا په اونۍ کې لالي مونږ هیواد ترکمنستان هیواد سره د 2015 زیږدیز کال لپاره د برېښنا پیرودلو تړون لاسلیک شو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر او ورسره مل پلاوي ترکمنستان هیواد ته په خپل سفر کې د 2015 زیږدیز کال لپاره د برېښنا انرژي پیرودلو تړون لاسلیک کړو چې د دې تړون پر بنسټ به په 4 مسیرونو اندخوی، عقینې، بادغیس او تورغونډۍ هرات کې د ترکمنستان هیواد څخه افغانستان ته برېښنا اخیستل کیږي. لالي مونږ هیواد قرباني ډېر دیدار رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت از کارخانه تولید تجهیزات برقی در ترکمنستان دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت و هیئت امرایشان در جریان سفر به ترکمنستان از بخش‌ها و تجهیزات مختلف کارخانه تولید تجهیزات برقی آیدین گوجیلر بازدید کردند. د نغلو برېښنا تولید فابریکې 4 توربین اساسي رغونه او ګټې اخیستنې ته سپارل. د برېښنا تولید حوزې ریاست رهبری پلاوي له لوري د نغلو برېښنا تولید فابریکې 4 توربین وروسته له اساسي ترمیم بیرته فعال او چالان شو. سفر هیئت رهبری د افغانستان برېښنا شرکت به ترکمنستان دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی د افغانستان برېښنا شرکت با هیئت همراهشان در سفر به ترکمنستان با آقای دوردی الیاسوف رئیس شرکت برق ترکمنستان یا ترکمن انرگو، آقای مراد آرتیکوف رئیس پروژه تاپ و تعدادی از مسئولین دیگر دیدار کردند. بلخ او لغمان ولایتونو کې په بیلابیلو ظرفیتونو ترانسفرمرونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. بلخ کې د ساحوي شبکې پراختیا په دوام 2 ترانسفرمرونه او لغمان ولایت کې هم 1 ترانسفرمر ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یادو ترانسفرمرونو پرانیستل کېدو سره شاوخوا 1500 نوي پیرودونکي له برېښنا برخمن شول. جاړ درکړو دفاع ته دې زلمي